احسان الله حسین باندې رد کو احسان الله حسین یو میلاد شریف کې ویلې ما په خپل ته نو اوریدل وای چې د ترکو نه یو کتاب چاپیږي پاغي کې لیکلي دي چې څوک په میلاد شریف یو روپۍ مصرف کې زی په جنت کې ذمہوار وي ترکو نه یو کتاب چاپیږي د کتاب نوم څه شه دی پته هم نه لګیږي هغه پورې مخاندا نیاز محمد ته وایا چې هغه خو د ترکو نه کتاب چاپ شوی ته چې کوم حواله ورکړی د هندستان نه چاپ شوی دی جلاء العینین یو شپیتم نمبر صفحه وای په دې کې د حضرت عثمان صاحب حدیث ذکر کړي جلاء العینین د څه شي کتاب دی او د چا کتاب دی څوک علی مخکې لیکل شوی دی نو وای الا بلا بګردنی مولا به جلاء العینین والا پسې ګرځه تر څو چې په دې خلک پوهیږي چې جلاء العینین د حدیثو کتاب دی کنه دی ترغیب هم یو څوک اسه خو دوزخ ته ورټیل وهلی کنه جلاء العینین باندې حواله ورکړي دا نو ګورئ جواب واورئ چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حدیث د رفع الیدین په باب کې نشته او دی جلاء العینین والا چې کوم حدیث ذکر کړي جلاء العینین خود انګریزي دورې پیداوار دی او دا صادق سیالکوټي چې کوم کتاب لیکلی اسوة السرور کونین دم د انګریزي دورې پیداوار دی او دې دواړو د دې حدیث حواله به په بیهقي ورکړې ده نیاز محمد خو په جلاء العینین ورکړي جلاء العینین په بیهقي حاکم تعلیق المغنی او سبوکی ورکړي ده دا څلور دروغ حالانکه په دې څلور وړو کتابونو کې نه د دې حدیث سند شته او نه د دې حدیث متن شته نو بس اضافاتک الحیاء ففعل ما شئت بے حیا باش و هر چی خواهی کن دومره دروغ کافرم نه وای او په دې د دروغو په حدیث دا کوم چې نیاز محمد لیکلی دی په دې کې د سجدو رفع الیدین هم پکې لیکلي دي نو یو جواب خدا چې یو خو دروغ دی دویم دا چې د سجدو رفع الیدین دي هم پکې لیکلي دي نو په دې دروغجن حدیث هم ته عمل نه دی کړی په صحیح حدیث خو درته الله د عمل توفیق نه دی درکړی خو دا تا چې کوم لیکلی په دې کې د سجدو رفع الیدین هم شته دا د جلاء العینین چې کوم دروغ د ځان نه لیکلي د سجدو رفع الیدین هم پکې شته نو چې د سجدو رفع الیدین پکې شته نو په دې ولې ته عمل نه کوي